پښتون ژغورني غورځنګ ته تازه اخطارونه ورکړل شوي دي. دا چې دا اخطارونه د چا لخوا او کله ورکړل شوي دي څه ورته ویلي دي، هیله د ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ ترڅنګ خلکو ته هم ګواښونه شوي دي. د فدایان اسلام په نامه یوې ډلې چې په لومړي ځل یې نوم اوریدل کیږي په یو بیان کې د پښتون ژغورني غورځنګ ته ګواښونه کړي دي او زیاته کړې ده چې دا خلک هڅه کوي چې په سیمه کې فحاشي خوره کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي دوی به له ټولو هغو کسانو سره حساب کتاب کوي چې د اسلام له چوکاټ څخه وتلي کارونه ترسره کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو تن مشر علي وزیر بیا یادو ګواښونو ته غبرګون کې ویلي هغوی چې د کرکې هغې غاړې ته د خلکو له کورونو خبر دي څنګه یې په لمن کې نامعلوم وسلوال فعالیت کوي او خلک په مرګ ګواښي. هغه زیاته کړې دا د پاکستاني ریاست کار دی او په خبرې دوی به هیڅکله د خپلو خلکو د حقونو تحقق لپاره له پیل کړې مبارزې په شا نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.